ډاکټر نجیب الله څوک و؟ په اړه مو تاسو ته معلومات چمتو کړي دي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. شهید ډاکټر نجیب الله 83 کاله مخکې په همدې ورځ زیږېدلی و. د افغانستان پخوانی ولسمشر شهید ډاکټر نجیب الله له نن څخه 83 کاله مخکې په همدې ورځ اګست په 4 نیټه زیږېدلی و چې دا ورځ د هغه د زیږېدو د 83 کلیزې سره برابره ده. په 1940 کال کې د اګست په 4 نیټه د پکتیا په ګردیز کې زیږېدلی نجیب الله د خاد مشر، د پرچم ګوند مشر او د افغانستان د ولسمشر په توګه پاتې شوی و. ابرخات په 1980 کال کې د جنوري په 11 نیټه د خاد د مشر ټاکل شوی و چې د 1985 کال د نومبر تر 21 نیټې پورې دا دنده ترسره کړه. په 1980 کال کې د می په 4 نیټه د پرچم ګوند جنرال سکرتر شو چې د ولسمشرۍ تر پایه پورې و. همداراز د 1980 کال د سپټمبر په 13 نیټه د افغانستان ولسمشر وټاکل شو چې د 1992 کال د اپریل تر 14 نیټې پورې د افغانستان ولسمشر و. ډاکټر نجیب الله د فتانه نجیب سره واده کړی و چې 3 لوڼې هم ترې لري. د هغه میرمن او لوڼه اوس هم ژوندي دي او له افغانستانه بهر ژوند کوي. د هغه یوه لور هیله نجیب په سویډن کې د سولې په یو څیړنیز مرکز کې کار کوي او بله لور یې مسکا نجیب د یو نړیوال شرکت سره د عکاسۍ په توګه دنده ترسره کوي. ابرخات په حبیبي عالی لیسه او وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر په سنت جویس عالی لیسه کې زده کړې ترلاسه کړې. همداراز وروسته یې په کابل پوهنتون کې بیا طب ویلو چې څه وخت یې د طب په برخه کې دنده هم ترسره کړه، خو وروسته په 1944 کال کې بیا په پرچم ګوند کې شامل شو. شهید ډاکټر نجیب الله د طالبانو له لوري په 1999 کال کې د سپټمبر په 28 نیټه د پاکستان په خوخه شهید کړل شو. ملګرو دا وه زمونږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.